أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من پرونی درس کې یو خبر ادا کړې وا چې عذاب قبر یو مطلق عذاب قبر ده بلا بیان الکیفیت. تمام امت تقریبا د مطلق عذاب قبر قائل ده سوا د معتزله او د بعض خوارجو او د مرجئو نه، خو هغو هم مطلق عذاب قبر نه منکر ندی بلکې تاویل کوي. نو د تاویل په وجه ورته امت کافر هغوی تم ندی ویلي. باقی تمام اهل سنت والجماعت تقریبا ټول د مطلق عذاب قبر قائل دی، منی چې مرګ نه پس د قیامت نه مخکې عذاب شته. بقی پاتې شو کیفیت د عذاب، چې عذاب د مرګ نه پس او د قیامت نه مخکې شته، خو کم ځای کې ده. دې قبر کې ده چې داخله کې په لاسونو باندې اوباسي، کنا قبر شرعي برزخ کې ده. او دا عذاب دی بدن ته ملاویږي چې دا منګه خاورو کېږدو، کنا روح ته ملاویږي، یوازې روح ته ملاویږي که بدن هم ورسره ده. بیا بدن کې دا بدن دی او که بل بدن دی، دې ته کیفیت وایي. په دې کې د اهل سنت شدید اختلاف دی. سره د اختلافه هیڅوک هم د اهل سنت نه خارج ندی. لکه اول گروه ما د تخودلی و چې اوله ډله د اهل سنت والجماعت متوقفین دي، چې هغوی وایي چې عذاب د مرګ نه پس او د قیامت نه مخکې په دې منځ کې شته. چرته دی، کم ځای کې دی، دې کې موږ هېڅ خبرې نه کوو. او تمام امت هغوی د اهل سنت ویلي دي او حوالې مې درته بیان کړې وې، لکه عقاید النصفي، کفایه د شرح د هدایه شرحه، او د سید محمود الوسی زوی سید نعمان الآیات البینات فی عدم سماع الاموات، عینی شرح د هدایه، شرح عقیدت الطحاویہ وغیرہ، چې دا خلق توقف کوي او په کیفیت د عذاب کې خبرې نه کوي. بل گروه د اهل سنت والجماعت هغه دی چې هغه صرف روح له عذاب قبر قائل دی. هغه وایي چې بدن ته عذاب نشته، صرف روح ته عذاب ملاویږي. ابن قیم کتاب الروح، تفسیری کبیر د امام رازی، او د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری، او بل کتاب عرف الشذی، دی علماء هغه د اهل سنت والجماعت نه هم شمارلی دي چې که د روح لره د عذاب قبر قائل دي، بدن لره د عذاب قبر قائل نه دي، بیا هم په اهل سنت کې داخل دي. لکه انور شاه کشمیری وی اما اهل السنت والجماعت فلهم فيه قولان. اوس دا ډله چې دا کومه ډله دویمه ډله ده چې انور شاه کشمیری او نور علماو دا په اهل سنت کې هم شمار کړي دي. د دوی مدعا سره چې عذاب صرف اور صرف روح ته ملاویږي، بدن ته بالکل نه ملاویږي. د دوی دلیل مواوی، یعنی داسې نه ده چې دا ډله صرف اسې په خوله باندې وایي. منګ دا وایو علماو په حضور کې درخواست کوو دا خبرې، دا بیانات، دا دلایل او دا ځان چې کړو دا د دوو خبرو لپاره کړو. نمبر 1
یو د دې دپاره خواري کوو چې عوام چې دي دا په خدای مین خلق دی، مسلمان خلق دی، دا ګمراه نه دي چې خلق ګمراه کوي. نو د عوام عاجزان د خلقو غولولو نه بچ شي او حقیقت ورته معلوم شي چې په دنیا کې هیڅوک هم د عذاب قبر منکر نشته، او چې دا څلور ډلې دي داسې او داسې او داسې، دا ټول مسلمان هم دي، په اهل سنت کې داخل هم دي، او دا ټولو کې گنجائش شته. نو یو مقصد مو دا دی چې عوام نیغې لارې ته برابر شي، د مولیانو د ګمراه کولو نه عوام بچ شي. الله دې ټول مسلمانان بچ کړي، ځکه چې عوام هغه مسلمان خلق دی چې د هغو په پیسو باندې مولیان او پیران مزې کوي، خو ګمراه کوي او حق ورته نه ښایي. دویم د دې دپاره دا خواري کوو چې هغه مولیان چې هغه مخلص دي عاجزان، خو د خپلو استادانو په دوکه کې راغلي دي، یا د خپلو مدرسو د طرف نه په دوکه کې دي، یا د خطیبانو په دروغو غولیدلی دي چې هغوی ته د کتابونو د علماو پته ولګي چې هلکه دا خو په کتابونو کې دا خبرې هم شته، دا زمونږ مولا صاحب، زمونږ استاد صاحب، زمونږ پیر صاحب چې کوم څه وایي دا خو دروغ وایي. نو دا دویمه ډله چې څوک وایي چې عذاب قبر صرف روح لره دی، بدن لره نشته، د دغو خلکو دلیل ته غوږ ونیسئ، دا بې دلیله دا خبره نه کوي. دوی وایي چې قرآن کریم کې الله چې ویلي دي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، سوره مومن کې چې الله فرمایلی دي ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون، دې آیت نه هغوی استدلال کوي، او استدلال کوي د صحابه کرامو د تفسیر مطابق چې د دغه آیت تفسیر د پیغمبر شاگرد صحابی عبدالله ابن مسعود څنګه کړی دی. لہذا دوی وی امام ابن جوزی رحمه الله زاد المسیر اوم جو صفحه نمبر 228 صفحه کې لیکي قال ابن مسعود و ابن عباس، چې عبدالله بن مسعود او عبدالله بن عباس چې دواړه د پیغمبر صحابه دي، هغوی فرمایي ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود یعرضون علی النار كل يوم مرتين فيقال يا آل فرعون هذه داركم. دا دواړه صحابه وایي چې د فرعون د قوم روحونه الله د تورو مرغیو په ججرو کې واچول، اجواف طیر سود، تورو مرغانو ججرو کې واچول، یعرضون علی النار كل يوم مرتين، دو ځله روزانه په اور باندې پیش کوي، سهارم په اور پیش کیږي، یعنی اور ته ور اچي، او بیګالم په اور پیش کیږي، او بیا فرشتي ورته سوي یا آل فرعون هذه دارکم، اے فرعونیانو دا ستاسو کور دی. نو صحابي تفسیر داسې وکړه چې روحونه د تورو مرغانو په ججرو کې واچول، اور له ور لړ کړل، بدن خو نشته کنه، بدن نشته. دا ګوره د صحابي تفسیر دی. بیا امام الوسی الحنفی زمنګ د ډلې لوی امام د هغه روح المعانی 14 جلد صفحه نمبر 73 کې لیکي عن شرحبیل ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضها. وعن ابن مسعود نحو ذلك، وی عبد الله بن مسعود نه هم دغه روایت ته شرحبیل وی چې دا د فرعونانو روحونه تورو مرغانو ججرو کې ورواچول، او بیا یې ورته سهار او بیګا خی، دغه پیش کول دی په ور باندې، نو روح پیش کیږي، بدن خو نه پیش کیږي کنه. صحابي وی کې دې شي د موجودات دیوبندیان د نوی چې کوم راغلي دي، اسنه چې عبد الله بن مسعود نه وی چې هغه اهل سنت نه خارج دی. الله اکبر، دا د دومره لوی امت نه مخړول، دومره ظلم کول، او هغه عوام سره چې هغه تعالی چې روډه غټیو تعالی درکې، هغه سره دومره ظلم کول ډیر زیاته دی. مولانا امیر علی دیوبندی دا د دیوبند لوی عالم دی، تفسیر لیکلی، تفسیر مواهب الرحمن، هغه په وم جلد صفحه نمبر 125 کې لیکي، هغه وی शेख ने इब्न कसीर में लिखा है कतादा, वही तफसीर इब्न कसीर मुसनिफ अल्लामा इमादुद्दीन इब्न कसीर लिखी थी। कतादा अन्नारो युरज़ूना के बारे में फरमाते हैं
چې قطاده لوی طبيعي ده. هغه د قرآن آیت النار یعرضون په باره کې وایي، یعنی صبح شام یہ لوگ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. سہار و بگادا فرعونیان پور باندې پیش کیږي جب تک دنیا باقی ہے، چې ترڅو پورې دنیا باقی ده د دوی روحونو ته به سزا ملاوی. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ شہیدوں کی ارواح سبز پرندوں کے اندر جنت میں جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہیں. چې د شهیدانو روحونه شنو مرغانو په ججورو کې واچولی شي جنت کې ګرځي. یعنی د عبدالله ابن مسعود او د ابن کثیر او د امیر علی دیوبندی نظریه دا ده چې شهیدان نو هم ته چې کم یعنی مسلمانانو ته چې کم راحت ملویږي هغه هم روحونو ته ملویږي بدن ته، او جهنمیانو ته چې کم عذاب ملویږي هغه هم روحونو ته ملویږي بدن ته نه ملویږي. اور مومنین کے بچوں کی روحیں جوف عصافیر میں سیر کر کے عرش کے نیچے قندیلوں میں جاتی ہیں. او د مومنانو بچی هم په روحونه په چنچنو کې واچولې شي او جنت کې ګرځي. مطلب دا دی چې د دوی هم مزه روح ته ملایي. اور آل فرعون کی روحیں سیاہ چڑیوں کے جوف صبح شام جہنم کو جاتی ہیں. اور د فرعون د لخکر روحونه هم تورو مرغیو کی واچوی سہار بیگا جہنم تک. یہی ان کا آگ پر پیش ہونا ہے. نو دا ٹکے یاد ساتے چې ابن کثیر امیر علی دیوبندی دوی لیکلی دی ارواح کو پرندوں میں ڈالا جاتا ہے. نو د دوی ټولو نظریه دادا چې صحابه او عقیده داوا چې عذاب او ثواب روح ته ملاویږي. نو آیا دا دیوبندیان به اوس وایي چې دا هم د دیوبندیت نه وتلي دي؟ امیر علی دیوبندي هم دیوبندی نه و. تقریبا د اهل سنت والجماعت د اکثرو مفسرینو رائے امداده که داسې یو تفسیر پیش کوو نو ورځ به په تفسیرونو تیره شي. او قانون دی چې د صحابي تفسیر حکمن مرفوع او مسند وي، یعنی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی شوی وي. اوس تابعین د دې په تفسیر کې صحابه خو وایي چې روحونه په مرغانو کې واچولی شي جهنم ته اچولی کیږي یا په جنت کې سیر کوي. نو دا راحت او دا عذاب روح ته ملاویږي بدن ته نه ملاویږي. دا د دې دویمې ډلې دعوه ده. او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا اهل سنت کې شمار کړي دي، مسلمان خو خود شمار کړي دي. او د صحابه او عقیده هم دغه د اوس د تابعین او عقیده واوره. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحہ نمبر 86 نشپگت آئم کی لکھی. عن الحسن ان الشهداء احیاء عند ربهم تورز ارزاقهم على ارواحهم مخکوی کما تورز النار على ارواح آل فرعون کما قال ابن مسعود فی اجواف طیر سود. حسن بصری رحمہ اللہ فرمائی چې شهدا ژوند دي د الله په نس باندې عند ربهم د الله په نس. ګوره د انسانانو په نس نه چې دنیا کې ژوند دي او ګرځي او روحونه چکرې لګي او جی خلکو سره مدد کوي او حقيقي او حسي او ژوند ورته حاصل دی وغیرہ وغیرہ نه. هغه وی احیان عند ربهم د الله په نس باندې ژوند دي تورز ارزاق او مال ارواحهم دا غوی روحونو ته رزق ورکولای کیږي. چاله ورکولای کیږي؟ حسن بصری وی چې روحونو ته رزق ورکولای کیږي بدن ته نه. کما تورز النار على ارواح آل فرعون لکه څرنګه چې ور پیش کولای شي د فرعونیانو پر روح باندې. واضح کړه چې که ثواب ملاویږي راحت ملاویږي په قبر کې هغه هم روح ته ملاویږي، که عذاب ملاویږي هغه هم روح ته ملاویږي. د چا عقیده ده؟ د صحابه او عقیده خو دې بره واورېده د هغوی حواله. دا د حسن بصری رحمه الله عقیده ده چې تابعی ده او نقل کړي چا دا علامہ بیضاوی په تفسیر بیضاوی کې. امام علوسی الحنفی روح المعانی جلد 13 صفحہ نمبر 73 کې لیکي ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود تغدو وتروح على النار فذلك يرزها. وی چې روحونه د آل فرعون په تورو مرغیو ججورو کې واچولی شي
بیا ور باندې پیش کیږي سهارو بیګا دیته ویلې کیږي پیش کېدل. ان روح المعانی وایي چې سزا روح ته ملاویږي. امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر څلورم جلد صفحه نمبر 81 کې لیکي فإن أرواحهم تورز على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ولذا قال يوم تقوم الساعة والآية. ابن کثیر وایي چې روحونه د دغو خلکو پیش کولای کیږي په اور باندې سهارو بیګا تر قیامت پورې. تر قیامت پورې عذاب صرف اور صرف روح ته ملاوي. فاذا كان يوم القيامه کله چې ورځ د قیامت شي اجتماعت ارواحهم واجسادهم في النار د قیامت نه پس بر روح او جسد خپل مابین کې ملاوي شي خو په اور کې. روح او جسد د قیامت نه مخکې ملاوي دله نشي. دا جسد چې کم په خاورو کې دفن دی دا جسد او روح قیامت په ورځ به ملاویږي. د جهنميانو به په جهنم کې ملاویږي د جنتیانو به جنت کې ملاویږي. وایي چې ځکه الله فرمایلی دی چې یوم تقوم الساعه دې د آیت کې یوم تقوم الساعه نه دغه مراد دی چې دا روح او جسد به د قیامت په ورځ ملاویږي. زمونږ مولیان څه وایي دا روح بدن ته واپس راشي قبر کې بیا دا مرده ژوندی شي او د خلکو خبرې هم اوري. د خلکو په خبرو اوریدو مړی اوري او کنه اوري. دې باندې مخکې ما یو در نیمې غنټې تحقیقي بیان کړو دلایل حواله مې بیان کړو. ان شاء الله کوشش کوم چې هغه نه زیات بیاز بیان کړم صرف د دې لپاره چې عوام د دوکې نه بچي. مخلص عوام الله سره میلاو شي. دا خلق ورته وایي چې نه 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 الله ته ډایرکټ لار نه ده تلوي زما په جیب به تیریږي بیا به الله ته ځي. موږ دا غواړو چې عوام ډایرکټ الله ته ورسي چاته محتاج نه. حدیث مبارک ته بخاری شریف کی کتاب الجنائز جلد 1 صفحہ نمبر 172 کی بخاری ذکر کړي عن عائشة قالت انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها اهلها فقال انهم لا يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها. دا ډېر ناشنا روایت ته کڅو په سوچو کی قرآن او سنت ځای په ځای هدایت طرف ته خلق را بوختی دي. خدا مولیان کوشش کوي چې بس څه طریقې سره گمراه کیو د خپل استادانو په لار روان کی. و عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې يهودي خزه په جنازه باندې تیر شو. يهودیه خزه مړه کور کې غیر چا پیر خلق پیناستو جړلې یعنی لا تر اوسه پوری دا يهوديانا قبر ته نو رسیدلې کور کې لا خلق په جړېدل. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انهم لا يبكون عليها انهم لا يبكون عليها دا خلق په دې يهوديانه باندې جاړي. وانها لتعذب في قبرها حالان کې هغه په قبر کې عذاب هغه ته ملاويږي. له قبر ته کته چې قبر نه داغ د خاور څلې مراد دی اوازي نو دې څلی ته خلا تعلیم نه وازکه چې شروع کې وای مر رسول الله على يهوديه. دا نه دی ویلي چې مر رسول الله صلی الله علیه وسلم على قبر يهوديه. رسول الله د يهوديه په قبر نه وتر شوی. يهوديه پرتاوا کور کې لا پکټ خلق کو په جړل. رسول الله وی چې دوی په جاړي حالان کې هغه ته په قبر کې عذاب ملاويږي. نو دوه خبرې بدن خو لا تر اوسه قبر ته نه دیتله او الله رسول الله وایي چې هغه ته په قبر کې عذاب ملاويږي. معلومیږي چې نه دا کنده اصلي قبر ده. قبر اصلي شرعي چرته بل یو ده رستو به ان شاء الله بیان شي. هغه باندې مستقل ځان له بیان نه ان شاء الله دلایل حواله وایم چې مسلمانان د خلکو د دوکې نه بچي. چې قبرونه دوه دي یو قبر شرعي ده یو قبر عرفي ده یو لغوي ده یو حقيقي ده. قرآن او سنت په دې باندې گواهی سره د علماء دیوبند اکابرین د موجوده دیوبندیان د خدای پاک دیوبندیان کی بس نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی په جاړي اعلان کې هغه له قبر کې عذاب ملويږي. هغه خلا قبر کې دم نه
معلومیږي چې روح یې هغه شرعي قبر لتلی دلته عذاب شروع دی پرې. نو د دغې ډلې دعوه چې صرف روح ته عذاب ملاویږي دا د دویمې ډلې. او دلایلو کې اول قرآن آیت کی تفسیر د صحابی پیش کو، اوس تفسیر د تابعینو پیش کئی. نو د دې خلکو دا دعوه چې عذاب صرف روح ته ده، بدن عنصری چې دا خاورو کې ده دې ته عذاب نه ملاویږي، او دا روح با خپل بدن سره قیامت پر ورځ ملاویږي، دې نه مخکې نشي ملاویدی. هغوی وایي چې دې بدن ته عذاب ځکه نه ملاویږي چې دې کې روح نشته، خو د هغې باوجود علماو دې ته اهل سنت ویلي دي، لکه انور شاه کشمیری وغیره وغیره. دا دویمه ډله وه. اوله ډله څه وه؟ هلکه یادوئ، اوله ډله متوقفین وو چې عذاب شته، نور حالات یې موږ ته نه دي معلوم، هغه مسلمان هم دي اهل سنت هم دي. دویمه ډله چې عذاب شته صرف روح ته ملاویږي، بدن ته نه ملاویږي، او په دلیل کې د صحابه کرامو او د تابعینو تفسیر پیش کړو. اوس دریمه ډله. دریمه ډله صوفیای کرام دي. دا تصوف والا چې کوم مشران تیر شوي دي چې د دوی ډېر لوی په بزرګۍ مني، خو چې کوم ځای کې حق ویلې ده هغه ځای کې بیا نه مني، چې د دوی د طبیعت نه خلاف ویلې ده بیا یې نه مني. نو دریمه ډله د صوفیای کرامو مسلک مختار، هغوی وایي چې عذاب او ثواب برزخی روح او بدن دواړو ته ملاویږي، خو د بدن نه مراد هغوی وایي چې بدن عنصری دا خاورو کې چې خلقو یې ده دا بدن مراد نه دی. دې بدن ته هغوی وایي چې هیڅ عذاب او ثواب نه ملاویږي، دا تر قیامته پورې فارغ دی د عذاب او د ثواب نه، لکه څنګه چې د دویمې ډلې عقیده وه. هغوی خو وایي چې صرف روح ته ملاویږي کنه، دا بدن د خاورو کې چې پروت دی دا تر قیامته پورې د عذاب نه فارغ دی. دا صوفیای کرام هم دغسې وایي چې عذاب او ثواب روح او بدن دواړو ته ملاویږي، خو دې خاورو کې یخي بدن ته نه، بلکې روح چې الله د دې نه وباسي، لکه څنګه چې روح د مرده نه ووځي، بندگان هغه بدن په کفن کې ونغاړي، خاورو کې وسپاري. فرشتې چې دا روح د بدن نه وباسي، نو د هغوی کفن څه شی دی؟ د روح کفن خپل بدن دی. برزخ نه ورته یو بل بدن راشي د کفن په شکل کې یو بدن دی چې هغه د دې بدن په شان روغ دی، نو چې څنګه یې دې بدن نه وباسي هغه بدن ته ورننه باسي، اخ قبر ته یوسي چې کم په برزخ کې دی. دې ځمکې کې خښول د انسانانو کار دی، اخ قبر کې خښول د فرشتو کار دی. اوس به خلک وایي چې دا څنګه دي، دې باندې خپل بیان را روان دی د قبر تعیین چې قبر څو قسمه دی او کم کم ځای کې دی. انشاءالله هغې باندې به ځان له ښې کافي حوالې د کتابونو چې مسلمانانو زړونه پرې یخ شي او د ګمراهانو خلکو د ګمراه کولو نه بچ شي. الله دې ټول مؤمنان مسلمان بچ کړي، ځکه چې عوام مخلص خلک ته دوکه کوي مولیان او تباه شوي مولیان. نو دا خلک وایي چې ثواب او عذاب برزخ کی روح و جسد دواړو ته ملاویږي، لیکن د خاور والا جسد عنصری ته نه، بلکې جسد مثالی ته ملاویږي. اخ جسد ته څه وایي؟ جسد مثالی څه ورته وایي؟ لږې وایه که نه چې پته خو لګي چېرې تاسو څه زده کوئ کاسې ناست. هغه جسد مثالی ته نسمه هم وایي. هغه یو باریک بدن دی چې هغه د جسم کثیف نه راوځي، نسمه ورته دین وبسي هغه متشکل شي. نو دا دویمه ډله او دا دریمه ډله په یوه خبره متفق دي چې جسد عنصري چې په خاورو کې پروت دی دا د عذاب و ثواب نه فارغ دی. پوه شوئ په دې خبره؟ صرف فرق پکې دا دی چې دویمه ډله وایي چې صرف روح ته ملاویږي او بدن ته ملاویږي نه، او دریمه ډله وایي چې روح ته ملاویږي او بدن ته هم ملاویږي، خو بدن بل بدن دی، دا بدن ورسېدی زما په خبره؟ لږ ګورئ،
علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه حرف الشذی د ترمذی شرح جلد 1 صفحہ نمبر 355 کې فرمایي قال الصوفیه العذاب للبدن المثالی وی صوفیای کرام وی چې عذاب بدن مثالی ته ملاویږي بدن عنصری ته نه ملاوي خاورو کې چې کم بدن پروت ته دې ته نه ملاویږي فیض الباری د انور شاه کشمیری کتاب ده علامه محمد یوسف بنوری رحمت الله علیه ور باندې مقدمه لیکلې ده دا دواړه په دویم جلد صفحه نمبر 492 کې لیکي وذهب الصوفيه الى انه على الجسد المثالي وهو اكثف من العالم الارواح والطف من العالم الاجساد وی صوفیای کرام وی چې دا عذاب یا دا راحت جسد مثالی ته ملاویږي چې دا اکثف ته د عالم ارواح نه یعنی عالم ارواح نه لګ کلک ده خکاری او الطف ته من عالم الاجساد د عالم اجساد نه زیات باریک او نرم ده عالم اجساد کې خکاری نه فیض الباری په بل ځای کې یعنی دا درې واړه حواله د انور شاه کشمیری دي فیض الباری کې انور شاه کشمیری جلد 1 صفحه 186 کې بل ځای کې وایي قال الصوفیه انه بالجسد المثالي دون التراب وی صوفیای کرام وی چې دا عذاب او راحت مړی ته چې ملاویږي دا جسد مثالی سره ملاویږي ترابی سره نه یعنی دا خاورو کې پروت بدن ته نه عذاب شته او نه راحت شته قال العارف جامي ان الغالب في هذه العالم احكام الاجساد واحكام الروح مستورة لظهور الجسد وخفاء الروح وينعكس الحال في البرزخ فتظهر احكام الروح اما المحشر فيتساوي فيه الحكمان او عارف جامي لیکلی دي چې په دې عالم کې د اجساد او احکام ښکار دي روح پټه دی جهان کی روح ښکاری بدن ښکاری روح نه ښکاری وای چې او کله چې د برزخ زندگی شي سړی مړ شي برزخ ته لاړ شي نو حال مختلف شي الته بیا روح کار شي بدن نه ښکاری روح بیا کار د روح شروع شي وای چې کله محشر شي نو پاغي کې بیا روح او بدن دواړه ښکاري دنیا کې د بدن احکام ظاهر دي د روح پټ دي په برزخ کې د روح احکام ښکار دي د بدن پټ دي قیامت پر دي د روح او د بدن دواړو ښکار شي شیخ زاده ابراهیم کورانی روح المعانی امام علوسی د شیخ زاده ابراهیم کورانی قول نقل کړي روح المعانی 15 جز صفحه نمبر 180 کې لیکي ان الارواح بعد مفارقتها ابدانها المخصوصه تتعلق بابدان اخر مثاليه جسما يليق بها الى ذلك الاشاره بالطير الخضر في حديث الشهداء امام علوسی د ابراهیم کورانی په حواله لیکي چې ارواح کله چې د بدن نه جدا شي د دې خاوریز بدن نه چې دا خاورو کې کم بدن گدي دینه چې کله جدا شي نو دا روح چې دا یو بل بدن سره ولګول شي چې هغه ته بدني مثالی وي تتعلق بابدان اخر مثالیه نور بدنونو سره د تعلق واچول شي چې هغه بدن مثالی ده جسم یلیق بها هغه داسې جسم ده چې د روح سره مناسب ده یا د بدن سره برابر ده الى ذلك الاشاره وی ام دی بدن مثالی ته اشاره کړی دا حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالطير الخضر فی حدیث الشهداء وی د شهداو پر روایت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم قول کړی دی چې د شهداو روحونه د شنو مرغانو په جرجرو کې واچول شي جنت کې ګرځي وی هغه شنو مرغان چې دی دغه جسد مثالیه دي